الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو د اهل سنت والجماعت د عقیدې او د حنفي مذهب سره تعلق لرونکو وروڼو، تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پښتونخوا یو جیلي دیوبندی د دیوبند په جامه کې وهابۍ پنجپیری، نامنهاده دیوبندی او یو فاسق او فاجر انسان د مفتی ندیم په نامه چې څوک دی، د هغه سره زموږ د څو ورځو څه خبره روانه وه. نو خبره د مناظرې روانه وه، تاسو ولیدل موږ په تیرو کلیپانو کې دته د اصلاح خبرې، د آرامې او د اطمینان خبرې وکړلې چې چپه خوله مه خوځوه، سمې خبرې وکړه. نو چونکې د دی خو حیا یې تللې ده، د مابینځه عربي شاعر وایي اذا فاتتک الحیا فافعل ما شئت، چې حیا د سړي ولاړه، بارونه چې کوي هغه دی کوي، بارونه نه درواغ پر د فرق لري، د رښتیا نه تهمت نه ابترا نه ښکنځل. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي علامې د منافق درې دانې دي. اذا حدث کذب، دا د منافق یوه علامه ده چې پر خبرو کې درواغ وایي. د ندیم کاکا کار دا دی چې په خبرو کې درواغ وایه، بیا یې پلا د خپله ګنده او بیکاره ژبه ښورولې ده او پوچ او فحش یې ویل دي پر دې د ځای د دې چې مناظرې ته تیار سي. بې ځایه ټاپې لګوه، درواغ وایه، ته بریلوی او فلانه هلکه درواغو ضرورت نسته، د بریلویت ټاپې مه لګوه، موږ بریلویان نه یو، په لوی لاس خلک بریلویت ته مور ډیکه کوه. که تا غوندې خلک په دیوبند کې وه نو در تا غوندې دیوبندیانو قسم دی هغه بریلویان ښه دي، تا غوندې دیوبندیانو څخه هغه ښه دي. موږ د بریلویت نارې نه دي وهلي، نه موږ بریلویان یو، خو موږ دا وایو چې حق د چا سره وي هغه ته حق وایو. که د هر چا سره حق وو هغه ته به حق وایو، که هر څوک پر باطل وي، که د دیوبند په جامه کې تا غوندې غلی دا جعلي دیوبندي ته به باطل او وهابي او د پنجپیریانو یو ایجنټ وایو. او که چیرې یو سړی داسې وي چې حقیقت کې دیوبندي وي، هغه د اکابرین د دیوبند چې دي د هغو به قدر. نور د دې ټاپې لګولو ضرورت نسته. که ستا غوندې خلک په دیوبند کې وه، ندیم کاکا واوره، که تا غوندې انسانان په دیوبند کې وه نو به د دیوبند هم خلک خوند نه واخلي، ځکه بیا به د دیوبند هم دغه حال وي لکه اوس چې کم خلکو ته څومرې که در تا بدنام کړي دي، دیوبند هغو نه چا نه دي بدنام کړي. زه به په تا یو ټلیفون د نن ورځې چې زما سره نن ماښام یو چا کړي دي، خالص دا لږ خبرې در باندې واورم چې ستا د لاسه خلک دیوبندیت ته نن څه خبرې کوي، موږ توصیې ورته کوو. دیوبند ته به مسؤلیت درلودی، ښه که دا به مو درلودل. اوس چې دغه د ندیم غوندې خلک وویل د دې خبرې مو واورېدلې، اوس خو دغه دیوبند د نامه سره پاوځي، وایي دا خو هم دغسې خلک وه لکه دغه ځکه خو دغه نوم د دیوبند اخلي، عقیدې د وهابیانو دي. چې تا غوندې خلک په دیوبند کې وي ندیمه، خلک به نور هم د دیوبند د نامه بیزاره کړي، او که د دیوبند د مدرسې دغه عقیده وي لکه ستا، موږ ځینې بری یو د دې نامه څه، ستا د عقیدې څه چې د هر چا وي. ګوره ته وایې وا د دیوبند علما عبدالوهاب نجدي و هغه د دیوبند علما هغه ښه بولي، دا دروغ و ابترا دا داسې نه درته معلومیږي. که درواغ روا وایي ندیمه تا به در دې بالا ډېر درواغ نه وی ویلي، که روا هم وایي. که د دیوبند په مدرسه کې اوس دغه فتوا موجوده وي لکه دا ته چې وایې، تا غوندې خلک دي د هغو څه دغه رقم خلاف یم لکه ستا خلاف چې یم، چې څوک وهابیت ته خدمت کوي که د دیوبند په نامه کوي دا منافق دی، دیوبندي نه دی، د دیوبند نوم بدنامه کوي، چې هر څوک دی. ته راسه زه تا ته ستا د پېښور دیوبندي علما در ښکاره کړم، ستا د درواغ به خالي خلکو ته لږ ښکاره کړم چې ته پخوا دیوبندیانو عبدالوهاب نجدي ته، محمد بن عبدالوهاب نجدي د وهابیانو پلار ته بد ویله، اوس بد نور ته وایي. عجیبه خبره دا ده، دا خلک دې ستا پر دا منطقو باندې فکر وکړي. وهابیان بد بولې، محمد بن عبدالوهاب نجدي بیا صفت کوي. ته وایه زه وهابیان بد بولم، نو د وهابیانو مشر څوک دی؟ وهابي ته ولې وهابي وایي؟ ته په دې پوهېږې؟
ناپوه سړی څوک نسته چې تا پوه کړي په دا ګرد سرحد کې دا ستا په نږدې خلکو کې لکه چې پوه سړی نسته چې پوه دي کړي. دا فتاوای فریدیه اول جلد د مفتي محمد فرید رحمه الله وګوره. دا خو به د اوس زمانې دیوبندي، دا خو به زوړ دیوبندیانو څه نه وي. دا چې ته وایې چې دا ته اوس دیوبندیانو معلومات وکړي د هغو څه خو به دی وي. محمد بن عبدالوهاب نجدي کې متعلق وضاحت 150 نمبر صفحه کې سوال سوی دی عبدالوهاب نجدی په باب کې تاسو څه وایئ؟ جواب خالی درته وایم. محمد بن عبدالوهاب نجدی اور اس کے اتباع مسلمان ہے، ضرورت دیان سے منکر نہیں ہے، البتہ الشداء علی الابرار والرحماء بالکفار کی رویت سے خوارج سے شمار کی گئی ہے. مفتی محمد فرید صاحب مسلمانان دي کافران نه دي. دا ستا محض دروغ دي چې ته تاسو وهابیان کافران بولي، تاسو تبلیغیان کافران بولي. ما ته ویل خپل د لڅ عورت د بل په پرتاګه پټه. لعنت الله علی الکاذبین ولعنت الله علی المفترین. یو بیان به زما یا زما د استاد ښکاره کړي چې موږ وهابیان ته کافران ویل دي. زما او زما د استادانو خبره به کوې، د بل چا خبرې به نه کوې، درواغ به نه وایې بې ځایه. دا وګوره مفتی محمد فرید رحمه الله څه وایي. هغه وایي د دیوبندي د عبدالوهاب نجدي په باب کې څوک دي؟ الشداء علی الابرار والرحماء بالکفار. د وهابي صفت دا دی چې نیکانو خلکو باندې سخت وي، د کافرانو سره به رحمدل وي لکه تا غوندې او په جمعیت کې محمود خان شراني غوندې خلک. دواړه د جمعیت کې ننوتلي یاست، دواړه د جمعیت غله یاست. پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي. سیفیان مشرکان بولې، وهابیان ښه خلک بولې. سیفیان مشرکان بولې، د امریکایانو سره لاس په لاس ولاړې، د عیسایانو سره لاس په لاس ولاړې، د شیعه ملګری تا غوندې خلکو ته وایي. اور یہ لوگ بعض اصول اور فروع میں متفرد ہے، حنابلہ سے بھی مخالف ہے. بیا پر دې باندې پر داغه خبره باندې د علامه شامی رحمه الله فتوا نقل کړې ده. دا مفتی محمد فرید صاحب دی. استاد ومنمه که د مفتی محمد فرید صاحب د دې زمانې دیوبندي دی، پخوانی دیوبندي هم نه دی. یوه حواله بله د فتاوا حقانیه د ښکاره کم. بیا د صوبه سرحد فتاوا حقانیه تم ځان ورته منصوبه غله، ته هم ځان ورته منصوبه. دا فتاوی ته وګوره. ولې به مې دا خبرې درته کولی؟ خلک ملګري راته وایي وایي داسې خبرې مو ورته کوه. ته د هغسې خبرو لایق یې، ځکه ستا په خوله کې ادب نسته، ستا پر ژبه باندې انسانیت نسته. که تا د انسانیت خبرې کولی، ما به د انسانیت رویه سره کړې وای. خو ستا سره چې هر څومره سخته رویه کېږي دا جهاد دی، ځکه ته سړی نه یې. محمد بن عبدالوهاب نجدی اور اس کے متبعین کا حکم، د اولیاء و دشمن یې. اذا اراد الله ان يسلب ایمان عبد عند الموت سلطه على ولي يؤذيه. د امام شاذلی رحمه الله قول دی، الله چې د یو چا څه ایمان باسي د اولیاء او دشمنۍ ته واچي. تیره پلای په کورونا کې واچولې، د دې پلای به د خیره سره سجین ته بیایي، په سجین کې به د دوزخ په کورونا کې به دې راچي. دا فتاوای حقانیه وګوره. اول جلد د پېښور فتاوا ده، حقانیت دارالعلوم حقانیت چې د دیوبند علماو ځای دی. هغه څه لیکي؟ محمد بن عبدالوهاب نجدی اور اس کی متبعین کا حکم. الجواب، محمد بن عبدالوهاب نجدی ایک متشدد قسم کا مذہبی آدمی تھا اور اس کے پیروکاروں بھی اس کے نظریات کی روشنی میں لوگوں کے تکفیر میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں. حضرات علماء دیوبند اس کے عقائد اور نظریات سے اتفاق نہیں رکھتی اور اس کے پیروکاروں کے تکفیر کے قائل ہے. عوام الناس کو اس عقائد و نظریات سے اجتناب کرنا ضروری ہے. د دیوبندي علماو قول دا دی چې موږ د دې د عقایدو بیزار یو، عوام ځینې ګوري د وهابیانو د عقیدو څخه، او دا وایي چې محمد بن عبدالوهاب نجدي او د ده ملګري مسلمانان و خو ګمراهان وه. الحمدلله دا زما او زما د ټولو استادانو عقیده وه چې موږ مسلمانان ګمراهان بولو. د کفر فتواوي چې ته خبرې کوې دا ستا محض دروغ او ابترا او ستا لعنونه دي چې ما زه وایې بې ځایه ګاډې. اوس ستا خبره ومنم که د فتاوا حقانیه د ومنمه، ستا خبره ومنم که د فتاوا فریدیه د ومنمه، چې د هر چا خبرې کوي هغه دغسې ګمراهان دي چې څوک عبدالوهاب نجدي صفتونه کوي لکه ته چې دروغ مه وایه ندیمه، سمو خبرو ته راسه. تا ویل دي شیخ غلام حضرت صاحب شهید تقبله الله د احنافو سترګي، د احنافو سر، د مذهب امام، د خپل زمانې نابغه، د خپل زمانې امام او مقتدا. هغه تا ویل تا هغه مناظره و ما ته وویل وایي کتابونه یې زما څه یوړل. لعنت الله علی الکاذبین. لعنت درواغ به نه وایه. موږ هیڅکله زما استادانو تبلیغانو وهابیان ته په کافرانو نه دي ویلي. که څوک ورته وایي هغه تا غوندې خلک دي، هغه به تا غوندې انسانان وي، بدې وردې به نه وایې. د مناظرې میدان ته به راځې، مناظره به کوې، ځان به نه کاږې، دجل و فریبونه به نه کوې، په دروغو د بل چا په خبرو به ځان نه خطا باسې. ته عبارت سم نه وایې پلان، که دې زما سره پر عبارت مناظره کول هم پر میدان درته حاضر یم، که نه ته دومرې قدر عربي ووایه لکه دا اوس چې زه درته وایم چې بیا زه ستا حال وګورم. دا د بل په خولې باندې ما تا ته وویله ته د بل په چابۍ چلیږې، ته خپل په چابۍ نه یې روان.
که دې پر عبارت مناظره کول هم به پر میدان دا وګورو چې ستا په غوږو کې کار دی ما فلیظهر ویل دي که فلیظهر ویل دي دا به بیا پر میدان باندې ښکاره سي که ما دغسې ویل دي حدیث مبارک هم بیا پر میدان باندې ښکاره کړو چې دغه حدیث په کم طریقه او په کوم الفاظ باندې دي لهذا ابترا او درواغ مه کوه د وهابیان خوارج دي د محمد بن عبدالوهاب نجدي اتباع خوارج دي موږ اهل حق ته حق وایي باطل ته په باطل وایي دا زموږ د استادانو اتفاقي نظریه ده چې څوک حق وي موږ د چا د شخصي نظر سره کار نه دی د یو شخصي پارټي او مسلک وکیلان نه یو موږ د ججانو او قاضیانو حیثیت لرو چې څوک حق وي د هر چا حق ته حق وایو د هر چا باطل ته به باطل وایو که د دیوبند په جامه غل وي غلا یې کړې وي غل یې بولو که د دیوبند په جامه کې یو څوک حق وایي د هغه حق ته حق وایو د دیوبند اکابرین د ځان استادان او مشران بولو خو تا غوندې جاهلان خلک نه او که د بریل په جامه کې یو چا حق ویلی حق یې بولو که د بریل په جامه کې یو چا باطل ویلی باطل یې بولو دا محق دی دا ستا د یوې خبرې جواب دی د مناظرې څه مه کاږه آینده چې کلیپ کې به انشاءالله د هغه بیان جلا درته وکړم اللهم هل بلغت